أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. واسقرا بل يو نعمت ذكر كيجي نعمة أخرى مكنوا منها فما أحسنوا قبولها. بل نعمت ته چې الله ولا ورکړی و خو دوی د دې نعمت ښه استقبال نه و کړی. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، او کله چې من اوی داخل شي یا ورننوځئ دې کلي ته. دوی پراته و په کوم ځای کې؟ میدان تیه کې. هلته یو قوم اوسېده چې هغوی ته عمالقه ویله کېږي. دا ډېر زورور قوم او د دې تفصیل به انشاءالله سوره مایده کې راځي. نو رب العالمین دوی ته امر وکړو د موسی علیه السلام په ژبه چې دې کلي ته ورننوځي. اوس دا کلی څه دی؟ دې کوم اقوال دي خو راجح قول هغه دا دی چې دا بیت المقدس دی، ځکه چې دوی را روان هم د مصر نه خپل زوړ طرف ته دي او د دوی زړه علاقه هغه فلسطین دی. دوی روان هم د فلسطین په لار دي او بیت المقدس طرف ته دي. نو دوی ته وویلی شو چې دې ته ورننوځي. دوی هلته سپا انکار وکړو، وایي دا خو ډېر زورور قوم دی، موږ نه ورننوځو. او دومره ګستاخي وکړه. سورة المائده کې الله ویلي که نه، وی دوی وی چې اذهب انت وربک فقاتلا، موسی ته او ستا رب لاړ شي تاسو جهادونه کوئ موږ به دلته ناست شو. دا خبره دوی هلته کړې. الله ورته وی ورننوځئ دې کلي ته فکلوا منها حیث شئتم رغدا، او نو خورئ د هغې نه کوم ځای کې چې ستاسو خوښئ رغدن پراخه. بیا الله په دوی باندې دا سزا راوسته چې دوی 40 کاله کوم ځای کې پراته وو؟ میدان تیه کې. دا هم سوره مایده کې شته. موسی علیه السلام پکې بیا وفات شوی او بیا دوی ورننوتو دغه ځمکې ته د یوشع بن نون علیه السلام په سرپرستۍ کې. یوشع بن نون دا د موسی علیه السلام شاګرد و او هغه قصه تاسو ته معلومه ده د موسی او د خضر علیهم السلام چې موسی علیه السلام سره پکې یو خادم و چې ورته یې هغه مهی راوړ. خادم دا و او د علماو د نیکانو خلکو خدمت ته انسان نه ګډ سړی جوړ کړي. نو بیا په هغه زمانه کې دوی ورننوتي. هلته هم بیا نافرماني کړې ده الله. دا بني اسرائیل عجیبه قوم دی. ګورې ښه نافرمانیانې دوی د الله کړي دي. نیکان پکې مو او انبیا هم ښه تنګ کړي دي. نو اوس ګوره چې کله ورننوتو الله ورته څه ووایي؟ وادخلوا الباب سجدا، او ورننوځئ دروازې د کلي ته سجده کوونکي. سجده کوونکي معنی عجزي کوونکي. نو لکه بعض علما وایي سجدې نه مراد دی چې رکوع په شکل کې د املا لږه ټیټه کوي ورننوځي. بعض وایي سجدې نه مراد سجده ده او بعض وایي مراد ته عجزي ده، یعنې د سر لږ ټیټ که ورننوځي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی فدخلوا مقنعي رؤوسهم، نو هغوی ورننوتو د سرونه اوچت نیولو او خبره د الله ونه منله. او روایت کې راځي چې حدیث کې دا دی رسول صلی الله علیه وسلم وی قیل لبني اسرائیل ادخلوا الباب سجدا، ورننوځئ په دروازه باندې سجده کوونکي، دروازه د کلي، دروازه د بیت المقدس. فدخلوا يزحفون على استاههم، نو په دې کوناټو باندې تولیدو او داسې روان، خو عجزي ونه کړه. داسې خلکو. دویم امر ورته دا وشو وقولوا حطه، او وایئ تاسو ټکې د حطه وایئ. اوس د دې حطه څه مطلب دی؟ نو عبدالله بن عباس وی رضی الله عنهما وی دا د هغوی دپاره داسې و لکه موږ چې وایو استغفر الله.
یعنی ورننوځئ عجزي کوونکي او بخښنه غواړئ. او بعض وی چې د دې مطلب دی لا اله الا الله، او بعض وی سبحان الله، او دا د هغوی یو ذکر و حاصل دا دی. او قتاده رحمه الله وی د دې معنی ده حطه احطط عنا خطایانا، یا الله ورېجوه زموږ نه ګناونه زمونږه، ورېجوه زموږ نه ګناونه زمونږ. نو دوی سی چلو کو مخکې الله خبره ذکر کوي. که دوی دا کارو کی نو الله وی نغفر لکم خطایاکم، من به وبخو تاسو ته ګناهونه ستاسو. ځکه بعض علماوی د دې حطه معنی دا شوه چې موږ ته ګناهونه وبخه، ځکه دلته ورته الله ووایي چې ستاسو ګناهونه به زه وبخم. دې ته جواب الامر وایي په عربۍ کې، یعنی امر هغوی ته سو چې ورننوځئ دې کلي ته عاجزي کوونکي او حطه وایي. جواب الامر معنی ده که تاسو دا کار وکړو، دا کوم چېرې ته ما ویلي دي، نو زه به دا کار وکړم. نو زه به څه کار وکړم؟ نغفر لکم خطایاکم، زه به ستاسو ګناهونه وبخم. وسنزید المحسنین، او زر ده چې موږ به ډېر کړو نیک عملو لره، ډېر به کو اجر د نیک عملو، او توفیق به ورله ورکړو چې نیکیانې ډېرې کړي او نیک اعمال ډېر کړي. همدغه حدیث نامه چې تاسو ته ذکر کو دا په صحیح بخاري کې دی، ابو هریره رضی الله عنه روایت دی. نو دوی ورننوتو په دې کوناټو تولیدو او فبدلو، او غټکه یې بدل کو، حته یې ونه وي، د حته په ځای وویې حنطه او حبة فی شعره. وی زمونږ داسې غنم په کار دي چې په هغې باندې ویښته ولاړي، او زمونږ وربشې په کار دي. مذاق یې جوړ کو، حته نه څه شی جوړ کو؟ حنطه یې ترې جوړ کو. نو الله وی فبدل الذین ظلموا قولا، بس بدل کړه هغه کسانو چې ظلم یې کړی وینا لره، غیر الذي قیل لهم، بغیر د هغې وینا باندې چې ویلی شوي و دوی ته. هغه وینا یې بدله کړه په بلې وینا سره، کومه چې دوی ته ویلی شوي و هغه یې څه کړه؟ بدله کړه. وینا د دوی هغه دقه و کومه چې ما تاسو ته ذکر کړه چې زمونږ دا په کار دی او زمونږ دغه دین یو فایده راووته. ګوره شرعي اذکار په دې کې تبدیلي موږ د ځان نه نشو راوستی، یعنی چې څنګه راته الله ویلي او څنګه رسول صلی الله علیه وسلم ویلي هغه شان به پې عمل کې. چې کله دوی دا کار وکړو فانزلنا علی الذین ظلموا، بس راولیږو موږ په ظالمانو باندې. څه ظلم یې کړی و؟ ټکی یې بدل کړی و، عجزي نه وه کړې. دوی ظلم وکړو. ګوره یعنې حقه خبره شو که نه چې اوس الله ووایي چې ما سره ظلم نه و کړی، ظلم یې ځانونو سره کړی. دا اوس د دوی د خپل ځان سره ظلم دی. ظلم یې وکړو، الله سره ولیږو رجزا من السماء، بد عذاب د اسمان بما كانوا يفسقون، په دې وجه چې دوی نافرماني کوله. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب، چې د الله په کتاب کې کلم الرجز ټکی راشي نو د دې معنی عذاب دی. نو الله په هغوی باندې د اسمان نه عذاب راولیږو. ابو العالیه رحمه الله وی سلفو کې وی الرجز معنی الغضب، الله په غضب راولیږو. او بعض وی رجز معنی چې الله په طاعون راولیږو، طاعون بیماری په دې جسم کې دانې راوختې او د هغې د لاسه په بد حال شو. او یا په الله ګلۍ راوروله چې دغه د دوی دپاره عذاب شو. خو خبره ټوله دې ته واپس کېږي لکه څنګه چې عبدالله بن عباس وایي چې رجز څه ته وایي؟ عذاب ته. نو اوس که هر قسمه عذاب دی، خو مقصدي خبره ده چې الله په هغوی باندې عذاب را لېږلی و. اوس دې نه بعد الله سبحانه وتعالی په دې را روان آیت کې 3 نور نعمتونه ذکر کوي. څومره احسانات ورسره الله کړي وګوره. یو نعمت دا دی
چې الله ولا په شړه ځمکه کې اوبه ورکوي. ګوره دا نعمت دی که او بیا بل نعمت دا دی چې هغه اوبه 12 چینې چې دوی د یو بل سره اختلافات را نشي، او بل نعمت دا دی چې د اوبه ورته نږدې لرې هم نه. دا ټول نعمتونه دي. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ او کله چې وغوښتي موسی علیه السلام او کله چې اوبه وغوښتي موسی علیه السلام د پاره د خپل قوم. دا هله چې کله پسې دوی ورلوي دا خو موږ سره خوراک شتي، تورنجبین دی، مړزان دي، خو زموږ زړه څه ته شوی دی؟ اوبو ته شوی، زموږ ضرورت دی اوبو ته. نو هغه غوښتنه وکړه د چا نه؟ د الله نه. استسقا د اوبو غوښتو ته موږ چې وایو صلاة الاستسقا. او دلیل دی په دې باندې چې انبیا محتاج دي چا ته؟ الله ته. او دا بس پکې د بزرګانو قصې شروع کړي، وایي بارانونه یې راورولي دي. نو سړی حیران شي چې دا اوس څومره لوی ولی الله دی موسی علیه السلام، او هغه الله نه غوښتنه کوي چې الله باران راولېږه، او د دوی بزرګان بارانونه راوري او کله یې ودرئ. یو کتاب کې مې کتو، ما سره پروت دی، د اردو کتاب دی، د صوفیو د قصې پکې دي. نو وی چېرته پروګرام و او دا غټ غټ خلک وله را جمع شوي وي، په دې کې وریځې رالي او وی ډوبې وریځې رالي. نو خلکو طبیعتونه ډېر خراب شو، ځکه چې دا یره د باران ده او کیدی شي زموږ دا پروګرام دا ګډوډ شي. بس وی ټول ګډوډ وو، او چې کوم هغه ټیم کې غټ مولا و، خو نوم ذکر کوم، ما نه نومونه هېر دي، دوی د نومونه یادولو زه شوق نه لرم. نو د هغه خواله ورلو چې دا به څه کېږي. نو په دې کې یو لغړ سړی د مجمع ته رادننه شو او دې ګڼې ته. نو هغه د دې خلکو د فریادونه او د قصه ولیده چې هره خلک ټول بې طبیعته دي او مزې یې نشتي. وی بیا لاړ څه وخت بعد. نو خلکو بیا هغه مشرانو ته ووایي چې دا باران کیدی شي راشي. وایي ستاسو کار وشو، ستاسو کار وشو. او وایي د دغه لغړ وته د هغه ځینه او وریځې ختمې او اسمان تک شین او لمر راښکاره شو. نو وایي دا کار چا وکړو؟ دغه لغړ. موږ چې ورته څه وایو؟ موږ ورته لیونی وایو. څوک یې لارو کوڅو کې هم نه پرېږدي، او هغه سره د اسمانونو اختیارات دي، او هغه سره د باران د راورولو او د ودرولو اختیارات دي. دا خو زعبلات دي، ټول غلطې عقیدې دي. دي چې موسی علیه السلام چا ته وایي چې باران وروه؟ الله ته وایي. فقلنا اضرب بعصاك الحجر نو موږ ووی ووهه په امسا خپلې سره دغه کاڼې، یا یو کاڼی پې ووهه. فانفجرت منه 12 عینا نو روانې شوې د هغې نه 12 چینې. قد علم كل أناس مشربهم یقینا معلومه وه هرې ډلې ته خپل ځای د سکو یا ځای د ګودر، هر یو ډلې ته خپل ځای معلوم. اوس دې باره کې ډېر آثار دي، خلاصه د هغې دا ده. عبدالله بن عباس رضی الله عنه، او زه عبدالله بن عباس په دې ډېر ذکر کوم ځکه چې صحابه کرامو کې دی په تفسیر باندې ډېر مشهور دی. نو عبدالله بن عباس دا وایي چې دا یو کاڼی و، څلورګوټی و، څلورګوټی کاڼی و. الله موسی علیه السلام ته ووایي چې ته دې لره د امسا راواچوه. د هغې نه 12 چینې روانې شوې. نو د هر طرف نه څو چینې وي؟ 3 چینې وي. د هر طرف نه 3 چینې وي. ښه دا کاڼی به دوی ځان سره ګرځوو، وی دا کاڼی به دوی ځان سره هر ځای ته وړي، کوم ځای کې هلته به کاڼی. نو موسی علیه السلام چې به ول امسا راواچوله، دې نه به اوبه روانې شو. 12 چینې ولې
ځکه چې د دوی 12 قبیلې وې د یعقوب علیه السلام 12 زامن وکړ 12 زامنو نه 12 خاندانونه جوړ شي نو که چېرته د دوی د ګودر ځای یا د اوبو د سکو ځای یو وې نو د هغې سره به څه جوړ شوی وې جنګ جګړې او اختلافات به جوړ شوی ځکه یو اثر کې راځي چې یحیی بن النضر وی ما د یو عالم یادوي جویبر چې ما د هغه نه تپوس وکړو چې خلکو ته د خپل د سکو دا ځای څنګه معلوم و هرې قبیلې ته نو هغه دا وایي چې موسی علیه السلام به کله دا کاڼی کېښودو نو د هر قوم کسان به په دغه ځای کې ودرېدو یو کس به ودرېدو بیا به ده د امسا راواچوله دې کاڼي له نو د هغې نه به د اوبو دارې وکړې روانې به شو نو چې په چا باندې به د کم طرف اوبه ورلې بس دغه چینه به د هغه د قبیلې یا د هغه د خاندان وه قد علم کل اناس مشربهم او دې کې یو دا فایده پرته ده چې اختلافاتو د ختمولو یو طریقه دی چې ځای د خوراک څښاک هغه څه شي هغه جدا شي او اکثر زموږ د پښتنو کې دا جاخي ډېري قسم یې قیامته پورې خوړلی چې هر څه هغه به زموږ څه هر څه به شریک زه دا نه یم چې شریکوالی ښه نه دی خو چې سر ته خو یې ورسوي که په زړه به یې پولۍ ولاړي او تا ته به نه 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 زمونږ او دا یو وخته پورې وشي بیا داسې حالات راشي چې سړی مجبوره شي نو د هغې حل بیا دغه وي چې ټول څه شي جدا شي خپله خرچه کوي خپل هر څه او د یو بل سره مرسته کوي موږ پښتنو کې مشکل دا دی چې موږ په منځ نه ودرېږو یا اخوا وړو یا دېخوا وړو که دې ورته ووایي چې مینه محبت پکار دی د رور سره نو دومره مینه محبت ورسره کوي چې سم نیکه ترې جوړ کړي نو د ده د ښځې اختیارات هم د رور سره وي د ده د بچو اختیارات هم د رور سره وي د ده د ټول مال اختیارات هم د ده د رور سره وي وی دا ولې وی دا ما ته هغه بل کس وایي چې مینه ورسره کوه که دې ورته ووایي چې نه مینه کې زیاتې مه کوه د هر چا خپل حق دی هغه لی ورکوه د ده چې کم حق دی هغه ورکوه او که نه حل کېږي دا مسلې په دې نو خیر دی تاسو یو بل نه په مال کې جدا کېدی شي نو بیا جدایي د پښتنو دا ده چې د مرګه پورې به نه تماییني نه به تایینه نو اوس بله لار پکې کومه راوباسو منځ کې تاسو ما ته وښایي زه او تاسو ما ته لار وښایي که بیلیږو نو خو داسې وبیلیږو زما جنازې له به نه راځي ستا هغې له نه درځم بیلیږو به داسې که یو ځای اوسېږو نو دغه قیصه به وي اوس د منځ لار وښایه زه ما زما خواله خلک راځي زموږ خواله خو ډېر کسان راځي ځکه زمونږ واسطه د دې خبرو سره ده او ورور کته ورور بره ورور کته ورور بره او مشر ورور مزدوري کړې کشران یې نه مني او کشر کړې ده او مشر یې نه جنګ جګړې کنځرې اختلافاتو ته خبره وه یو بل پکې وجلي هم دي نه دي وجلي دي پکې یو بل یو څو روپو دپاره یو بل مړه کړي اوس دا عرب دي عرب د دوی طریقه سره دې ته اوس غوږ کېدی د دوی طریقه دا ده چې زما مال زما هر څه جدا دي زما ګټه وټه ستا که جدا دي د یو بل کره به زوره ځو د یو بل سره به ودرېږو په سخته کې د یو بل مرسته به کوو د یو بل تپوس به کوو یو بل سره به مینه محبت کوو چې د چا پیسو ته ضرورت یې هغه له به ټول پیسې ورکوو او که تجارت روانو نو دغه تجارت یو خاص تجارت دا به زموږ په منځ کې شریک وي د هغې به دا شروع دي څومره ښکلی ژوند مینه محبت پزی پاتې شو ښځې د یو بل سره مینه کوي بچي د یو بل سره مینه کوي زمونږ خو سم لکه یو مزایل دې کمره کې او بل دې طرف ته یعنې هېڅ پته لګي چې کله به دا مزایل ورولي او بیا ښځې سړي ګزاره وکړي ښځې ګزاره کوي چې ته ورننوځې او بیا چې داسې ښځه د باندې واوړي دا دروغجنه دوکهبازه دا د الله غټ عذاب وي ورې دا چې دروغجنه ښځه د باندې واوړي خلک یې لیوني کړي دي والله دا دروغجنه دوکهبازه ښځه نه دا ګوره سړی لیونی کوي غریب ستړی د کور نه راشي او به ستا ورور ده یو هلک یې اوچت کړو هلک یې ځمکې ته راوځو دا ډېره یعنې دروغجنه ښځه
منافقه ښځه ده، دا شوي هم نه اکثر. نو دا سړی غریب به لیونی کي، نه بیا په روټۍ پوه شي، نه په اوبو پوه شي، نه غریب له خوب ورځي، ځکه چې هغه چې دا اوس یو مسله ده حل کول غواړي، نو لیونی ترې جوړ شي چې بیا داسې ښځې د باندې واوړي، او چې بیا بچي را لوی شي هغه د یو بل سره ونښلي، نو په خټه کې اوبه ښه ډېرې شي. نو د هغې حل دا دی چې لارې د اول نه یو بل ته صحیح واضحه چې وروره صحیح ده، ورورولي به زما او ستا مرګه پورې، ځکه چې موږ وروڼه یو او ورور خو ورور الله موسی علیه السلام ته ویلي سنشد عضدک باخیک، ستا دا مټ به موږ ستا پکې ورور زوره ورکو. ورور خو مټ دی، ورور خو د ملا تیر دی، خو چې اصول واضح وي چې سبا له پکې جاښه نه جوړېږي. دا اخره کې بیا چې په دغه جدا کېږي د هغې نه مخکې اصول، زه دا نه وایم داسې نه څوک دا مطلب یو درس کې وایي ټول جدا شي، یعنی چې شراکت وي چې د هغې هم اصول صحیح واضح. زما مطلب دا دی چې شراکت وي چې په هغې کې خبرې د اول نه صحیح واضح وي چې وروسته ترې بیا جاښه نه جوړېږي. مینه محبت په خپل ځای او د ژوند اصول دا په خپل ځای. ته زما ورور یې، ته زما دوست یې، زما د سر تاج، خو د ژوند بعض اصول داسې دي چې هغه په کار ده چې ته یې واورې او په کار ده چې زه یې واورم. که نه ما غلطه ووایي؟ که موږ په دې روان شو نو قصه به ټوله صحیح برابر. او که اوس مې دلته دې کسان نه تپوس وکړو نو پتې هر یو خپله قصه راواغسته، پته یافته کې دا قصې ختمېږي که نه، هر یو سره څه فریاد پروت دی په زړه کې، خو صرف راګرول غواړي، او یا چې د ده په شرکس په سره کېږي د دوی دا فریاد یو بل ته شروع کړي. ولې؟ ځکه چې موږ د اول نه خبره واضحه نه ده کړې، اړي ته خړي ته کاته ده، اخره کې بیا د دې خټې نه وته راته ګراني چې اوس په کومه لارې ته وځو، دومره هغه خبرې ګډې وډې شي. مور پلار څه کوي؟ حرص د هغوی دی چې دا بچي یو ځای، دا ډېره ښکلې خبره ده، خو کله هغوی دا خپله خبره داسې راټینګه کړي چې هغه بچي پکې یو بل مړه کړي. نو مور پلار له پکار ده چې بچو یو ځای اوسئ، خو د ژوند طور طریقه یو بل ته واضحه کوي، بس نور اوسئ یو ځای. ما تاسو ته وایي پښتن په منځ کې نه پاتې کېږي، دی وایي که دې راته وایي چې جدا شه، مطلب دا دی چې څلېرویشت ګنټې تماچه و به جیب کې ګرځوي چې کوم ځای کې دا ورور مخې له راغی تندی به ولولي. جدا کېده موږ دې ته وایو نه. دې چې که اوس وګوره دا 12 قبیلې ولې شوې چې اختلافات په اوبو باندې جګړه نه، زموږ په اوبو باندې جګړې هلته که نه، او تا پیپ هلته بند کو، تا پیپ را پرېښو، ما پیپ کته ویوړو، تا اوبه کته راوړو، ما اوبه بره ویوړو، حالانکه هغه پیپونه ګورې لا جدا جدا یو، په هغې لا جګړې روانې. نو د الله په هر کار کې او په هر خبره کې صحیح حکمت. دې سره مینه محبت هم ډېر شي. ګورئ ورب الکعبه دې سره مینه محبت ډېر شي چې د ژوند اصول یې واضح وي، دوی په یو بل مین هم وي او په یو بل بدګمان هم نه وي. او دا نور اکثر زه وایم لږ پکې داسې چې هغه مخلص وي، یو بل ته ګورې زړونه د بدګمانۍ نه ډکي، ده چې دا کار کړی دی ده به ولې کړی، او ده چې دا کار کړی دی ده به خوړلي، او ده به دک او دغه به داسې کړي. نو بیا زموږ خوا چې مسلې راشي جدا کېږي، والله چې داسې قصې پکې موږ ته معلوم وي سړي له ژړا ورولي، داسې بې ادبي پکې د بعضو وشي، هغه مشهور غریب یعنې دغه شیان په یو شړ میدان باندې پاتې شي. کشران ورته وایي تا څه کړي؟ ولې؟ او وایي موږ چې کور کې وو، بعض ورته داسې ولې موږ چې کور کې وو، کور دله وایي نیکه ساتو، د کور کې پروت و دا پسې حساب وي، او هر څه پسې حساب وي. الغرض د ژوند اصول څه کوي؟ واضحه کوي. د ژوند د تېرولو طریقه د وس نه واضحه کوي چې وروره دا مسله به داسې، دا مسله به داسې، بس صحیح شو. سبا له چې سره له تاسو خبره مخکې کړې ده که نه، نو د دقه خبرو په رڼا کې به سبا له بیا فیصله کېږي. الله دې په موږ کې اتفاق راولي، او الله دې زموږ د کورونو نه، د معاشرې نه د جنګ جګړې ختمې کړي. کلوا واشربوا من رزق الله، خورئ او څکئ د رزق د الله نه. الله اکبر. تورنجبین
مړزان مزیداري اوبه چې کله وغواړې نری وریځې ښایسته موسم په منځ کې انبیا او الله وی خورئ اسکئ څومره اوچت نعمت الله ورته څه ووي ولا تعثوا في الأرض مفسدين او مگر زی پزمکه کی فساد کونکی دیو ته بدیوی چې سړی بیروزګاری دې څه کوي دې فساد کوي اوس ټول قوم پروت دی تیار روټۍ نور څه شتي نو دوی به څه کوي بیا فساد کې سړی پرېوځي که زمونږ دا ژوند داسې دی نه چې څه کار دی نه خو څه جاښه به جوړی که نو چې کار دی نه وي ځان مصروفه که د الله په بندګۍ کې فساد خو مه کوه نو ځکه الله رب العزت ورته نصیحت وکړو چې دا نه چې تاسو دغه شان پراته تیار خوراک را روان دی او فساد ته مخه شي ګوره دا پلار چې کله ګټي او په بچو یې خورئ نو بعض نیم بچي به څه شروع کړي فساد شروع کړي په ځمکه کې ولې هر څه پوره دی او دی بېروزګاره دی څه کار یې نشتي نو بس په ګډو وډو باندې سر شي ځکه ورته الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین بله د دوی د مشرانو بله کوتاهي او نافرماني وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى او کله چې ووی تاسو اے موسی لن نصبر على طعام واحد هیڅ چېرې موږ صبر نه کوو په یو قسم خوراک باندې یو قسم خوراک هر وخت منو سلوا منو موږ تنګ شو او ځکه امام حسن بصری رحمه الله وی د دې نعمتونو د لاسه پکې مستی راله نعمتونه چې کله یو سړی دینداره نی نو څه پکې پیدا کړي مستی پکې پیدا کړي هلته دوی دا نعمتونه ولیدو که نه مزیدار نو څه پکې پیدا شو مستی پکې راله نو هغه زوړ ژوند یې رایاد کو دا خو فصلونو والا خلکو په مصر کې چې هلته اوسېدو نو هغوی چې دا موږ څه منو سلوا ته پراته یو زموږ هغه زوړ ژوند په کار دی نو څه ووي فادع لنا ربک بس دعا وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه په کارو چې څه ویلی زموږ د رب نه نه دعا وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه او څه مهربان رب دی الله او په دې هر څه کې د خلکو له د هر څه ورکوي نعمتونه او احسانات څه دعا وغواړو یخرج لنا چې راوباسي زموږ دپاره مما د هغه څه نه تنبت الارض چې زرغونوي ځمکه زموږ د ځمکې دا خوراک پکار دی چې د ځمکې نه راوځي څه شی من بقلها داغی د انګولو نه یا من بقلها داغی د سبزیانو نه زموږ سبزي پکار دی وقثائها او بادرنګ داغی نه وفومها او د اوږې داغی نه الفوم کې بله معنی دا دی چې غنم لکه عبدالله ابن عباس نم دا یو قول نقل دی چې الفوم وی دا غنم ته وی او فوم دا اوږې ته هم ویلی کېږي وعدسها وبصلها او د دالو د هغې نه او د پیازو د هغې نه زموږ سبزي پکار دی زموږ دال پکار دی زموږ پیاز پکار دی زموږ اوږه زموږ بادرنګ ترکاریانې سالنونه سبزیانې یو قسم خوراک دی الله یې راکوي هغه ولې ناشنا جواب ورکو قال وی موسی علیه السلام زورنې وله ورکړه اتستبدلون الذي هو ادنى آیا تاسو په بدل کې اخلئ هغه څه چې هغه معمولي دي بالذي هو خیر
په مقابله د هغه څه کې چې هغه ډېر غوره دي. دا اوس کمقلتوب نه دی؟ زمونږ وایي څه پکار دي؟ بادرنګ څه شی دی او دال او پیاز او ښکلی خوراک را روان دی او مړه ځان او تورنجبین او ګبین او یخې اوبه. زمونږ وایي چې دغه خوراک پکار دی. او د دې پښتنو باره کې دا خبره مشهوره ده، اگر که دی کې تاریخدان چې کم دي هغوی پکې اختلاف کوي چې دا اصل د پښتنو دا د کم قوم نه دي. نو یو مضبوطه وینا دا ده چې دا د بني اسرائیلو یو شاخ دی، دا د بني اسرائیلو یو شاخ دی، دا سلسله دې سې راغلی ده. خو زه چې کله د دوی د عادتونو ته وګورم او د بني اسرائیلو د بعض عادتونو ته نو یاره زه دا خبره به بیا زوروره وي. لکه دا مخکې دا 12 چیني جو د الله ګوله وکړي چې جنګ جګړه نه کوي، او زمونږ دا جنګ جګړې چې دی دا په مخه رواني. او دې ځای کې ګوره مخې ته دومره قیمتي خوراک دی غواړي دال. دا زمونږ دا مسافر وروڼه چې کله دلته راشي که نه او په مجمع باندې به ورته یو غټ سور کړی ګډ پروت وي پوره، دی وایي د کلي هغه صابه نه وي او چې هغې سره شملي او هغې سره وچه ډوډۍ هغه سبوله چې لاړ شي بیا دلته را منډې وایي. ښه شی دا د کوم ځای عقل دی چې غوښه ته ورکې او سالې صابه څه شی دی؟ سبو کې نه طاقت شته، نه یې داسې په قیمتي خوراکونو کې دی، او نه د کلي هغه وایي وچه ډوډۍ نه او د کلي هغه پلانی شی نه، هسې بس دا خبرې به رایادوي. نو نعمت چې کوم الله دله درکړي نو د هغې څه پکار دی؟ قدر پکار دی چې دا مال الله غوره نعمت را کړی دی، د هغې شکر ادا کړي چې الله دله دا نعمت وانخلي. اهبطوا مصرا نكشي يوخارتا فإن لكم ما سألتم بس یقینا ستاسو د پاره پاغي کې هغه سدي چې غواړي تاسو. موسی علیہ السلام ته دا سدي سي ګرانه خبره خو نه ده. اهبطوا مصر زي يوخارتا کوشي مصر من الامصار. عبد الله بن عباس کوشي د خارونو کې یو خارته نږدې یو خارته. اگر که بعض علماوی د مصر نه مراد هغه مصر دی کوم نه چې دوی راوتي دي، خو دا خبره بعیده ده. واضح دا ده چې هغه ورته څه ووایي یو ښار ته کوشئ نو خوا او شا کې ډېر شي ښارونه دي، ورشئ. دا څه ګرانه ده څه ځئ ورشئ. دغه پټو کې ګرځئ را ګرځئ چې را چاودلي پوندې مې نیولي کته ځئ او بره ځئ دا خو هر ځای کې میلاویږي، خو تورنجبین او مړزان خو هر ځای کې تا ته نه میلاویږي، من نو سلوار ځای کې میلاویږي نه. نو ځکه ورته هغه وایي فإن لکم ما سألتم ځئ ګرځئ چې کوم ځای ته ځئ دا به راته میلاو شي. وضربت عليهم الذلة والمسكنة اول شو پاگوی باندی ذلت او خواری. اللہ پاگوی باندی عذاب راوستو نصیب راوستو ذلت او خواری فقری پی راوستو. المسکنه غریبی تاوی فقیری تاوی الذل ذلت او رسوائی تاوی. نو پا دی یهودو باندی اللہ رسوائی راوستا او سا غریبی خواری دا پی اللہ راوست. وباؤوا بغضب من اللہ او اختشو پا غضب دا اللہ. ذکا کم جی که منگ تفسیر کرو اختشو پا غضب دا اللہ سورة فاتحہ کے غیر المغضوب علیہم اگر دی المغضوب علیہم چی دوی بانی دا اللہ غضب اگر واقع شوئے دے. وباؤوا بغضب من اللہ ضحاک رحمه اللہ استحق الغضب من اللہ معنی دا چی دوی حقدار شو دا اللہ دا غضب. اس گورا وجہ اللہ بیانی اللہ چا سر ظلم نکی ولی دوی بانی دا عذاب ذالک دا پدی وجہ
دا په دې وجه دا کې اشاره څه ته ده صرف غضب ذلت او مسکنت دکه ټول پکې راوي دا ټول د څه د لاسه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله چې یقینا دوی چې کفر به کوو په آیتونو د الله د الله د آیتونو منکر ويقتلون النبيين بغير الحق او وجل به پیغمبران په ناحقه یعنی بغیر څه د جرم شرعي نه پیغمبران به وجل او په ټول امتونو کې مشهور امت د پیغمبرانو په وجلو کې پخوانو امتونو کې هغه د یهودو د امت ډېر پیغمبران دوی وجلي دي او زمونږ د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو کوشش هم دوی کړی څه جلي کړی خیبر کې زهر ورکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې برې نه ګټه راچوله چې مړي او نور هم کوششونه کړي دي او حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی اشد الناس عذابا یوم القیامه د قیامت په ورځ به د ټولو نه سخت عذاب د هغه چای رجل قتله نبی او قتل نبیا هغه سړی چې نبی وجلی یا نبی دا سړی مړ کړی نو دا د ټولو نه بدترین انسان دی بله وجه هم الله ذکر کوي ذلک دا په دې وجه بما عصوا چې دوی نافرماني کوله وکانو یعتدون او دوی د حد نه تېروتونکي بعض وی ذلک یعنی دا عذاب دویمه وجه ده بعض وی ذلک یعنی دا کفر دوی په دې وجه کړه ولته الله وی د کافرانو کفر یې کړه وی دا کفر په دې کو چې دوی به نافرماني کوله او دواړه خبرې هغه صحیح دي دا بل آیت به اخرنی ووایو اوس دې نه بعد الله سبحانه وتعالی منځ کې یو خبره بیانوي یعنی خبره د بني اسرائیلو روانه ده او د هغوی باندې چې کوم نعمتونه الله کړي دي هغه دي او د هغوی نافرمانیانې منځ کې به که اوس الله انجام د هغه چا بیانوي چې چا د الله طاعت کړی دی ځکه چې مخکې خبره وکړه چې بني اسرائیلو باندې الله عذابونه پرې راوستي اوس ذکر شو که نه نو اوس دې ځکه الله وایي چې چا منلي د هغوی هم زه څه ورکوم دا مو واورئ ان الذين آمنوا یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی والذین هادوا هغه خلک چې یهودیان دي یهود د موسی علیه السلام تابعدار چې هغوی ته یهود ویلی کېږي چې په خپله زمانه کې به تورات ته واپس کېدو او یهودو ته یهود په دې ویلی کېږي دا د التهود نه اخیستی شوی دی چې معنی توبه انا هدنا الیک سورة اعراف کې به راځي که نه موسی علیه السلام ویلو یالله موږ واپس شو تا ته انا هدنا الیک د هغې نه دوی نوم څه کېښودی شو یهود او بعض علماء وی لکه ابو عمرو بن العلاء رحمه الله وی لانهم يتهودون وی دوی چې کله عبادت کوي دوی خوځي خپل کتاب چې وی که نه نو دوی داسې خوځي نو ځکه دوی ته یهود ویلی کېږي او دا خوځېده د قرآن سره دا نامناسب کار دی قرآن سره په انسان باندې سره نازلېږي سکینت اطمینان دا نه ته خوځي داسې او زموږ دا خو داسې خوځي چې دا ټول او چې مدرسو ته لاړ شي هلته چې قرآن چې یادوي نو هغه یا داسې روان او یا داسې او یا مخکې او شاته روان ټول او استاد سره هم دا چل کوي نو دا طریقه صحیح نه ده دا خوځېده او یهود ورته وایي په دې ویلی کېږي چې د یعقوب علیه السلام یو زوی یهوذا نو دوی نسبت وي هغه ته کېږي والنصارى او نصرانیان عیسایان چې ورته وایي دوی ته نصارا په دې وایي چې دوی ویلي نحنو انصار الله موږ مرسته کوونکي یو د دین د الله او داسې هم ویلی کېږي چې دوی په یو کلي کې اوسېدو چې هغې ته ناصره ویلی کېږي ناصره نو دوی نسبت هغې ته کېږي والصابئین او صابیان دې کې د مفسرینو ډېر اقوال دي چې دا صابیان څوک دي څوک دا یو قوم چې د ستوري بندګي به یې کوله څوک د ملایکو بندګي به یې کوله څوک د یهودو نصاراو په منځ کې څوک دا هغه خلکو چې زبور باندې ایمان خو امام ابن کثیر رحمه الله وی په دې ټولو کې ظاهري قول هغه دا دی چې دا یو قوم لیسو علی دین اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشرکین
دوی نه د نصاراو په دینو، نه د یهودو، نه مشرکینو، نه مجوس، یعنی هیڅ دیني نو. او ځکه به د مکې مشرکانو چې څوک مسلمان شو راته به سوي صحابي وایي د دې هیڅ دین نشتی. من آمن بالله واليوم الآخر، چا چې ایمان راوړو د دوی نه په الله او په ورځ د آخرت، وعمل صالحا او عمل وکړو نیک، فلهم اجرهم نو د دوی دپاره اجر د دوی دی، عند ربهم پنځ د رب د دوی، ولا خوف علیهم او نه به هیڅ یره په دوی باندې، ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجنه کیږي. یعنی نومونو له اعتبار نشتی، عمل او عقیدې له اعتبار. الله وی که یهود دي، که نصارا دي، که صابیان دي، که مؤمنان دي چې د اسلام دعوه کوي، په دوی کې کامیاب هغه دی چې ایمان په الله او په آخرت راوړی دی او نیک عمل یې کړی دی. نومونو او تنظیمونو او ډلو له اعتبار نشته، اعتبار عمل لدی. په دې به اکتفا وکړو. انشاءالله سبا به د 3 نمبر آیت نه شروع کوو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.